بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په تعقیب نن په وینډوز کې په کیبورډ باندې خبرې کوو. کیبورډ داسې یو ډیوایس دی چې تاسو روزمره د هغه سره هره ورځ ارتباط لرئ، هره ورځ د هغه څخه استفاده کوئ. دا چې تاسو د هغه څخه هره ورځ استفاده کوئ، حداقل باید د دې بټنو په نومونو او په وظایفو باندې پوه شئ چې کومه بټن څه نوم لري او څه وظیفه ترسره کوي. نو دې نه مخکې چې زه د کیبورډ په وظایفو باندې خبرې وکړم، راځم تاسو ته د کیبورډ تشریح کوم چې کیبورډ کې څو قسمه بټنې دي، هر یو بټن څه کار کوي. دې دپاره ما څو تصاویر اخیستي دي. دلته ما سره یو فولډر دی د کیبورډ په نامه باندې. دلته راځم دغه اول تصویر خلاصوم. هر چیرته چې تاسو لاړ شئ وګورئ، د کیبورډ د بټنو مختلف تعریف کوي تاسو ته. مختلف نومونه هم تاسو ته وایم. هغه سټنډر اساسي نوم یې چې دی د بټنو هغه هم درته وایم. دا چې ګورئ دا هغه سټنډر اساسي کیبورډ دی. زیاتره لپټاپ کې چې دی کیبورډ تکمیل نه وي. لکه دا زما لپټاپ ګورئ، دا کیبورډ چې دی نیمګړی دی. د مولوي صاحب کیبورډ چې دی دا تکمیل دی. دا چې ګورئ دا هغه سټنډر کیبورډ دی چې ټولې بټنې لري. دا وګورئ ټولې بټنې لري. زیاتره لپټاپونو کې دا بټنې کمي، خصوصا دا نام لاک بټنې پکې نه وي. نام لاک بټنې په همدې شکل باندې دا ایرو کیز دا نه وي پکې، په همدې شکل دا نورې بټنې دا پکې نشته دي. نو دا کیبورډ چې ګورئ دا هغه سټنډر او پوره تکمیل کیبورډ دی. راځو دغه بټنې تاسو ته زه تشریح کوم. د ښي طرف نه شروع کوو. دغه بټنې چې ګورئ دا بټن دا ګوره سور لاین چې تاو کړی دی، دې ته نومیریک کیپیډ ویل کېږي. نومیریک کیپیډ ویل کېږي. دا چې څه کار کوي هغه باندې هم خبرې کوو. یو عموما تشریح کوم یې درته. دغه بټن چې ګورئ دا دې کې ایرو کیز هم دي پکې، دا نورې بټن هم دي. دې ته نیویګیشن کیز یا بټن ویل کېږي. یعنې د دې په واسطه موږ کولی شو یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو، اولې صفحې نه دویمې ته، اول لاین نه دویم لاین ته. دې دپاره دې ته نیویګیشن کیز ویل کېږي. دا چې ګورئ F1 نه تر F12 یا F1 to F12 دې ته فنکشن کی ویل کېږي. دا هر یو بټن ځان ته یو خاص وظیفه لري. نو چې ته په هغه باندې کلیک وکړې هماغه وظیفه ترسره کوي. نو ځکه دې ته ویل کېږي فنکشن کی. او دغه یو نه واخله A B C او دا شیان هم پکې شامل چې دلته ګورئ. ته یو نه واخله تر دیزي پورې، او په همدې شکل دا نورې بټنې. دې ته الفا نومیریک ویل کېږي. الفا نومیریک څه معنا؟ یعنې الفبا او نمبر. الفا نومیریک هم الفبا پکې شته، هم پکې نمبر شته. دا زیاتره موږ د ټایپنګ دپاره استعمالوو. چې کله ټایپ کوو موږ دغه الفبا نمبر استعمالوو. نو زیاتره کسان چې وګورئ تاسو دغه بټنو سره زیات بلد، نورو سره بلد نه وي، ځکه ټایپنګ کې روزمره موږ هم دې نه استفاده کوو. او که چیرې بیا داسې نه وای، جدا یې وای، دغه A نه واخله زیټه پورې دا بټن چې ګورئ دې ته الفابیټیکل کی ویل کېږي، یعنې الفبا. او د دې یو نه واخله تر صفر پورې دا ګورئ، او دا مثبت او منفي چې دی دې ته نومیریک کی ویل کېږي. یو نومیریک کیپیډ دی، یو نومیریک کیز دی پکې. دا ګورئ دغه ته نومیریک کیز ویل کېږي. او که دواړه یو ځای کوئ الفا نومیریک، هم الفبا هم نمبر پکې شته دي. او دا بټن چې ګورئ دا کنټرول دی پکې، آل دی پکې، FN بټنه ده. دا ګورئ دې ته کنټرول کی ویل کېږي. د دې په واسطه باندې موږ خپل یو پروګرام کنټرولولی شو، یا په همدې شکل نور کارونه ترسره کولی شو. دې ته څه ویل کېږي؟ کنټرول کی ویل کېږي. نو دې ته نومیریک کیپیډ ویل کېږي، دې ته نیویګیشن کی ویل کېږي، دې ته فنکشن کی ویل کېږي، دې ته الفا نومیریک ویل کېږي. او دغه بټنو ته چې دا ګورئ دې څه دې ته ویل کېږي؟ کنټرول کی. په همدې شکل بل تصویر دی موږ سره. تاسو وګورئ دا زه بندوم. دې ته چې راشئ وګورئ دا بیا لږ متفاوته دی هغه نه. دا بټن خو اول ځله موږ ورته ویل چې نیویګیشن کی. د دې په واسطه باندې نیویګیشن کولی شو، یو ځای نه بل ځای تللی شو. خو په دې کې چې دی دغه درې بټنې چې ګورئ تاسو چې یو پرنټ سکرین دی پکې، یو سکرول لاک دی، یو پاس ان بریک دی، جدا کړي دي. دا بټنې دغه بټنې دا کنټرول او آلټ او FN چې ستاسو په کیبورډ کې دی دا، او دا اسکیپ بټن دې ته کنټرول کی ویلي دي. کنټرول کی. او دغه دې ځینه واخله دا نمبر چې دی او دا الفبا چې دی، شفت دی، انټر دی، دې ټولو ته ټایپنګ کی یا الفا نومیریک کی ویل کېږي. ځکه دا موږ ټایپنګ دپاره استعمالوو. صحیح شوه.
او دا چې ګورئ دې خوا دغه بټن چې دي دې ته نومیرک کیپیډ ویل کېږي ما پخوانی نوم دی فرق نه کوي او دغه چې ګورئ دې ته انډیکیټر لایټس ویل کېږي انډیکیټر لایټس دې دپاره استعمالیږي چې ته کله یو بټن کلیک کړې هغه فعاله شي هغه ځای روښانه شي او چې کله بیا غیر فعاله کړي هغه ګروپ هم بند شي ورسره دا هغه سټنډرډ نوم دی سټنډرډ کیبورډ دقه دی دې ته څه ویل کېږي نومیرک کیپیډ دې ته نیویګیشن بټن ویل کېږي دا سور رنګ چې لري دا کنټرول او آلټ او اف ان او اسکیپ او پرنټ سکرین دا چې ګورئ دې ته کنټرول بټن یا کنټرول کیز ویل کېږي او دغه ځینه واخله د F1 نه واخله F12 پورې دې ته فنکشن کې ویل کېږي او دا نور چې دي دغه دا ګورئ دې ته الفا نومیرک یا ټایپینګ کې ویل کېږي بس دغه سټنډرډ کیبورډ دی او دا سټنډرډ نومونه دغه یې زده کوي هغه نور تغییر تبدیل کړی دی ورپسې بل تصویر دی وګورئ دا که وګورئ دې کې بیا بل رقم تشریح کړی خو دا پخوانی چې دی دا صحیح دی دلته وګورئ دا فنکشن کې ده صحیح ده مشکل نشته پکې دې ته بیا بل نوم ورکړی دی ګوره کرسر کنټرول کی دته نوم ورکړی دی دلته ګوره رنګونه مخ کړي دي ورته نومونه ورکړي دي او دا چې ګورئ دا دغه بټن چې دی دې کې بیا د کنټرول آلټ دا نور شیان نیولي دې ته ټایپ رایټر کی یا ټایپینګ کی ویل کېږي نو هغه نوم چې مخکې ما تاسو ته تشریح کړه هغه کامل دی هغه بټن صحیح سټنډرډ نومونه دي چې کوم ما ته تشریح کړو ته نو تاسو هغه یې زده کوئ په همدې شکل دی بل تصویر ته راشئ دا اوس وګورئ دې کې زیاتره هغه نومونه چې هلته او دلته هم شته ګوره دې ته فنکشن کې ویل کېږي دا سرې بټنې کنټرول بټنې شوي پکې وینې دې ته ټایپینګ کې یا الفا نومیرک بټن ویل کېږي داس ګورئ الفا نومیرک دې ته ویل کېږي نیویګیشن کې صحیح شوه او دې ته ویل کېږي نومیرک کیپیډ او دې ته ویل کېږي انډیکیټر لایټس دغه سټنډرډ نوم دی لکه هغه بل کې چې همدا یو شی دواړه سره اوس راځو دې په وظایفو باندې شروع کوو همدا یو کیبورډ پکې راخلاصوم دا په همدې باندې خبرې کوو دې کې خو هغه نشته دی نمبر نشته دی نومونه نشته دی دغه به خلاص کړم په دې به کار وکړو نو اول خو راځو د خواته د ښي طرف نه شروع کوو نومیرک کیپیډ ته راځو ګورئ زیاتره وخت تاسو چې کله بانک ته ځئ بانک والا چې کله لیکل کوي دغه بټنو نه استفاده نه کوي دغه نه د 1 2 3 نه استفاده نه کوي دغه 1 2 3 نه استفاده کوي ځکه د هغې سر کار نمبر سره دی نو د دې ښه والی څه شي دي ولې دې نه استفاده کوي دې نه استفاده نه کوي دا خو تاسو ته معلومات دی که نه چې یو کلیک یو راځي 2 کلیک 2 راځي 3 کلیک 3 راځي نمبر چې لیکي دې نه استفاده کوي که تاسو سره دا کیبورډ وګورئ دغه نومیرک کیپیډ ته لاړ شي دغه 1 نه 9 نمبر وګورئ د 5 نمبر باندې داسې یو سمبول دی دا داسې یو بټن غوندې ده داسې یو چې تاسو ته په نښه کوي دا بټن دا په دې خاطر ده چې هغه څوک چې بانک یا بل ځای کې دا نمبر استعمالوي هغه ته نقل ورکړي چې وروره ته چې کله کار کوې ګوته به په دې ځای باندې ږدې دغه مابیني ګوته دلته راځي او دا بله ګوته شپږ باندې راځي او دا بله څلور باندې هغې چې کله ټایپینګ کوي ګوتې په همدې ځای باندې ایښي دوی ته معلومات کېږي چې زما اوس بټنه دغه ګوته مې چې ده په شهادت ګوته مې چې دی په څلورو ده دا بله ګوته چې دی دا په 5 دا بله شپږو نو کله چې وغواړي نحو لیکي فقط لنډه داسې ځای برځي چې کله 1 2 3 لاندې راځي نو په دې خاطر دا استعمالوي دا بټنې نه استعمالوي دلته وګورئ دا بټنې نه استعمالیږي کوم بټن استعمالیږي دا استعمالوي کار د دواړو یو شی دی دام نمبر لیکي 1 نه 9 پورې 0 پورې او دام 1 نه 0 پورې دلته ښه والی دا چې موږ ته نقل راکوي موږ په اسان ډېر زر کولی شو نمبر یې زده کړو کوم کسان چې نمبر لیکلو کې مشکل لري دا نمبر دې استعمال کړي اوس مثلا 1 2 3 4 5 6 واته نه ډېر په اسانه باندې او که ته اوس شک لري چې ما ګوتې غلط ځای کې کښېني دلته یو بټنه د هغه نښه لري تا ته معلوم هېڅ چې کیبورډ ته ونه ګورې تا ته معلومات کېږي چې زه اوس کوم ځای کې یم زه اوس کوم ځای کې یم 4 5 6 کې یم کوم ځای کې یم 1 2 3 کې یم کوم ځای کې یم دا واته نه کې یم که چیرې غلطې لاندې راشه او بالکل هماغه ځای کې نو دا تا ته نقل درکوي نو تاسو هم چې کله نمبر لیکئ کوشش وکئ دغه نمبر نه استفاده وکئ زیاتره وخت تاسو چې کله لیکل کوئ یو پروګرام زه خلاصوم ورډ پروګرام مې خلاص کړ دلته وګورئ زه چې کله نمبر لیکم
دا د دې صفحې سایز مې غټ کو لیکل مې غټ کو یو خو دا نمبر د چې دې نه زه دا استعمال کوم دا الفا نومیرک نه استعمال کوم دا خو ساده خبر دی لیکل کېږي ګورې لیکم 1 2 3 4 5 6 راځي هېڅ مشکل نشته دی خو که دې ځینې استفاده کوم دې ځینې ګورې 1 2 3 نه راځي ولې نه راځي یعنی مطلب مې دا دی که زه دې ځینې استفاده کوم دا نمبر لیکم 1 2 3 کار نه کوي ځکه کار نه کوي که چیرې غواړې ته د دې بټنو نه استفاده وکړي دلته یو بټنه ده په نوم د نم لاک دا چې فعاله نه اوسي دا کار نه کوي دا چې فعاله کوي تاسو ته دا کار کوي اوس وګورئ زه راځم خپل کیبورډ کې مې دا نم لاک باندې کلیک وکړه دا مې فعاله کړه دلته دا لایټ مو لګېده چې دا فعاله شوه اوس ګورئ د نومیرک کیپډ هغه الفا نومیرک کی بټنو په ځای باندې زه نومیرک کیپډ استعمالوم ګورئ 1 2 3 4 راځي که نه راځي هلته راځي اوس کار کوي ځکه کار کوي چې ما په دغه بټن باندې کلیک وکړه اوس دا فعال شوې که چیرې زه بیرته په دې باندې دا غیر فعاله کړم دې دې باندې کلیک وکړم دا بټن بیا غیر فعال شوې اوس لیکل نه کېږي دې کار نه کوي تر څو زه الفا نومیرک نه استفاده ونه کوم یعنی الفا نومیرک نه مطلب مې دغه نمبر نه استفاده ونه کوم نو تاسو خو معلومات وشي چې دا بټن څه دپاره استعمالوو 1 2 3 د لیکلو دپاره صحیح ده بل مونږ سره دې کې دغه تیر بټن هم شته دی ګوره تیر غوندې دا ګوره اپ ایرو کی ډاون ایرو کی رایټ ایرو کی لیفټ ایرو کی دا مونږ په سیټینګ کې ویلو چې چیرې مونږ د سیټینګ نه هلته یو آپشن دی چې مونږ وغواړو کیبورډ د ماوس ونه لرو وغواړو کیبورډ نه د ماوس په شکل استفاده وکړو دا چې دی ماوس به راوړي دا ماوس لاندې راوړي او دا ماوس ښي طرف ته دا ماوس چپ طرف ته کم کمپیوټر کې چې مونږ سره کیبورډ ماوس نه وي نو بیا دا مونږ د ماوس په شکل استفاده کوو دا خو پوهېږي چې جمع تفریق ضرب او تقسیم سمبولونه د که چیرې تاسو چیرته دا استفاده کولی شي د مثال په طور باندې کلکولیټر هم خلاص کړی راغلی رن ته وملیکه چې ما ته کلکولیټر خلاص کړم کلکولیټر کې دا د کلکولیټر خلاص شو سم یې ولیکو مثلا ومې لیکو چې 15 په ځای د دې چې دې ځینې ضرب بټن استعمال کړم د نومیرک کیپیډ نه استعمالوم ګوره ضرب مې ورته ولیکې ضرب 100 ضرب 15 ایکول ټو 25 نو دې ځینې هم تاسو استعمالولی شئ دغه پلس ساین سبټراکټ ساین دې ته څه ویل کېږي دې ته پلس ساین یا سمبول ویل کېږي د جمع عملیه دې ته سبټراکټ ویل کېږي منفي دې ته ملټیپلای ویل کېږي دې ته ډیوایډ ویل کېږي تقسیم ضرب تفریق او جمع انټر خو تاسو ته معلومات شته انټر تاسو دې ځینې هم استعمالولی شئ دې ځینې دواړه یو کار کې تفاوت نه لري دواړه یو شی دي او بل دلته دا ډیلیټ دی ډیلیټ خو تاسو ته معلومات شته چې غواړئ ډیلیټ کړئ که لیکل اوسي کار څه اوسي دې ځینې هم کولی شئ او دې ځینې هم کولی شئ ډیلیټ کړئ مثال په طور دلته زه راغلی یم دې ځای کې دا لیکل ما کړي دي غواړم ډیلیټ یې کړم نو ګوره ډیلیټ باندې کلیک کوم ډیلیټ شو که نه شو هغه پاک شو که نه نو هغه دې دپاره استعمالیږي بل دا صفر خو تاسو ته معلومات شته صفر نمبر درته راوړي چې مثلا چېرته تاسو غواړئ ولیکئ صفر لیکم صفر نمبر راوړي مشکل نشته دی هر یو بټنه هر یو پروګرام کې متفاوت وظیفې ترسره کوي زه کوشش کوم زیاتره عمومیات تاسو ته ووایم بل دا چې ګورئ تاسو دلته دې ته ما تاسو ته ویل څه ویل کېږي انډیکیټر لایټ ویل کېږي دا که چیرې زه نم لګ آن کړم دا فعاله کېږي دا ګروپ لګېږي او که چیرې دا بند کړم دا بندېږي که چیرې کپس لاک آن کړم کپس لاک کوم ځای کې دی دا بټن کپس لاک ده دا چې آن وشي زموږ لیکل په غټو حروفو کېږي چې کله زه الفبا حروف لیکم په غټو حروفو لیکل کېږي نو که هغه نه دلته ګروپ لري چې ته پوه شې چې دا آن دی که نه دی یعنې کار کوي فعاله دی که نه او دا سکرول لاک چې دی دغه دپاره استعمالېږي دا سکرول نه دی دا چې کله تاسو کلیک کړی اوسي فعاله اوسي دلته ګروپ لګېږي که فعاله نه اوسي ګروپ نه لګېږي د نومیرک کیپیډ خبرې خلاص شوې دا بټن یې څه کار کوي سوال لرئ پکې نشته و دې ته راځو دا پاتې شو دا وویلې دې کې کومه سوال نشته دی بل راځو دلته ګوره دې ته ایرو کی ویل کېږي بعضې نور کیبورډونو کې دلته ویل کېږي نیویګیشن بټن او اصلا د دې څلور بټن نوم چې دی ایرو کی ایرو تیر ته ویل کېږي تیر اپ ایرو کی یعنی چې پورته تیر اوسي ډاون ایرو کی رایټ ایرو کی او لیفټ ایرو کی چې کله زه یو پروګرام کې لیکل کوم دلته وګورئ تاسو ورډ پروګرام دا لیکل مې ختم کړو دا مې ختم کړو ومې لیکم مساوي RND قوس شروع قوس بند دونه لیکل دي اوس که زه د لیکلو منځ کې دلته ولاړ یم غواړم ښي چپ طرف ته لاړ شم په یو لاین کې ایرو کی نه استفاده کوم ایرو کی یعنی ښي طرف ته چپ طرف ته ځئ بر لاین ته ځئ لاندې راځئ اپ ایرو کی ډاون ایرو کی رایټ ایرو کی او لیفټ ایرو کی
سوال نشته دی کې. بل دا چې دی زیاتره کم کسان چې اداري بخش کې کار کوي دی نه استفاده کوي. دا بټن چې ګورئ دا ایرو کې او دا شیان. نو که چیرې زه همدا ورډ پروګرام کې به کار وکړم دلته اوس وګوره دا لیکل زه زیاتوم. دا لیکل مې کنټرول A سلیکټ مې کړو، کنټرول C کاپي مې کړو، کنټرول V پیسټ مې کړو چې زیات شي. اوس وګورئ لیکل هماغه لیکل مې چې کاپي کړي راوړي راته تقریبا داسې په حدود د 10 صفحو لیکل شو ما سره. زه اوس د صفحې بره ځای کې یم که نه اول لاین کې یم. که چیرې تاسو په دې باندې کلیک وکئ پیج ډاون، لکه تاسو کتاب مطالعه کوئ غواړئ اولې صفحې نه دویمې صفحې ته لاړ شئ نو پیج ډاون باندې به کلیک کوئ لاندې لاندې صفحې ته راوړي. که چیرې پیج اپ کلیک کړئ تاسو بره صفحې ته وړي. دلته اوس وګورئ دا ورډ پروګرام ما خلاص که فکر وکړئ دا یو کتاب دی، زه پیج ډاون باندې کلیک کوم لاندې صفحه راځي که نه راځي؟ لاندې صفحه راځي. که چیرې پیج اپ باندې کلیک وکړم ما بره صفحې ته وړي. او که چیرې ته ورته وایي چې نه څه چل وکړه د لاین اول او آخر کې زه ولاړ یم، زه ورته یم چې یاره اینډ ته مې یوسه د لاین اخر ته ما وړي. ګوره ښه په دې باندې کلیک مې وکړو. دا بټن څه کار کوي؟ دا چې دی هوم د لاین اول سر ته مې وړي او دا د لاین اخر سر ته ما وړي. ګورې ورته اوس زه د اخر کې ولاړ یم، هوم باندې مې کلیک وکړو لاین اول سر ته یې وړلم. په هر لاین کې چې تاسو ولاړه سئ ګوره دې لاین کې یم زه ورته یم چې ما اینډ ته بوځه د لاین اخر ته یې بوتلم او دا د لاین بره. نو کله چې تاسو مطالعه کوئ یا یو کتاب وای یا چک کوئ چې ګرامري څه اشتباه ونه لري دا هغه وخت کې تاسو زیات استعمالوئ. پیج ډاون، پیج اپ، اینډ اف لاین، هوم اف سٹارټ اف لاین او اینډ اف لاین دې لپاره دا موږ استعمالوو. بل ډیلیټ خو تاسو ته معلومات شته چې یو شی هم سلیکټ کړئ غواړئ دا ډیلیټ کړئ. ګورئ دا بټن دا ډیلیټ څه کوي؟ فایل هم ډیلیټ کوي، لیکل هم ډیلیټ کوي، هر څه چې اوسي. ګوره دا لیکل مې کړي ورته هم دا ډیلیټ کوي. ډیلیټ باندې مې کلیک کړو هغه څه شو؟ ختم شو، کیبورډ نه هغه ډیلیټ شو. او بل چې دی انزرټ دی، انزرټ دا بټن ورډ پروګرام کې کار کوي. مثال زه دلته لږ زره لیکل مې کاپي کړو، دا لیکل مې کاپي کړو دې ځای نه څه چل مې وکړو کاپي مې کړو. دلته راغلم انټر مې وکړه، زه وایم چې هغه لیکل دلته راوړي ماته. یو خو دا دی چې پیسټ باندې کلیک کوم څه کوي هغه ماته راوړي. خو که چیرې زه په انزرټ باندې کلیک وکړم هغه لیکل هم راوړي. اوس کار نه کوي. ګورئ ولې کار نه کوي؟ ځکه دا چې دی تاسو به دا فالو کوئ. مثلا د ورډ آپشن ته زه راځم، دلته موږ سره جنرل کې یو آپشن دی وبخئ په اډوانس کې یو آپشن دی دلته وګورئ یوز انزرټ کی ټو پیسټ. دلته یو آپشن دی موږ سره اوس په کوم ځای کې راځي اوس دلته پیدا کوم. تاسو لږ زره حوصله ولرئ دې ځای کې. ګورئ لاندې راځئ لاندې دلته راځئ موږ سره نشته دی هغه بټنه. لاندې راځئ دې ځای کې شته دی یوز انزرټ کې. تاسو وګورئ که مانه تیر شو تاسو متوجه اوسئ ورته. نو دلته یو بټن دی په نوم د چی شي یوز انزرټ کی ټو پیسټ لیکل. یو دقیقه صبر وکړئ تاسو. دلته نشته دی، دې کې هم نشته دی بالکل دغلته شته ښه چې په کوم ځای کې تاسو متوجه اوسئ. زه هم داسې یو لاین پورته ځم نو دلته وګورئ دلته دې کې هم نشته دی او دغه ځای کې هم نشته دی. تاسو وګورئ چیرته دی ښه سو شارټکټ کی دلته نشته بره به یې زه وایم. نو دلته وګورئ تاسو نو دغه ځای کې شته چې په کوم ځای کې پټ شوی دی زه ورته متوجه نه یم صحیح ښه. نو چې کله تاسو هغه فعاله کوئ ګورئ نه دا نه دی یوز سمارټ کټ ان پیسټ نه دا نه دی دغه دی. ګورئ دا اوس وګورئ یوز د انزرټ کی ټو فور پیسټ. چې کله تاسو په دې کلیک کړئ اوس هماغه لیکل ما کاپي کړو، لیکل مې کاپي کړي دي چې زه کله پیسټ باندې کلیک وکړم انزرټ باندې کلیک لیکل څه کوي؟ پیسټ کوي که نه پیسټ کوي؟ راته بعضې داسې بټن دي چې هغه د نور بټنو سره یو ځای کار کوي، تاسو به یو ځای نه هغه فعاله کوئ. او بعضې داسې دي چې په تنهایي باندې کار کوي لکه دا اوس تاسو مخکې وکته. نو بخښنه غواړم زما ستونی لږ زر نن ورځ خراب دی، اواز مې کله ګډوډ شي. نو دا موږ سره چې شی انزرټ بټن څه کار کوي؟ ګورئ بل موږ سره پرنټ سکرین دی. پرنټ سکرین بټن څه کار کوي؟ که چیرې تاسو غواړئ د یو ځای تصویر واخلئ، صحیح ده، یو ځای تصویر واخلئ نو دا بټن زه هغه دپاره استعمالوم. د مثال په طور باندې ګورئ زه دلته راغلم ما سره یو انټرنیټي صفحه ده دا مې خلاصه کړې ده. زه یو ځای کې غواړم چې لیکل وکړم، ورډ پروګرام مې خلاص کړی غواړم چې د دغه ځای تصویر واخلم، دا د مکمل صفحې تصویر واخلم چې شیشه صفحه کې پراته دي ما سره. نو تاسو چې کله پرنټ سکرین باندې کلیک وکئ هغه سکرین عکس اخلي، عکس یې واغسته. اوس که تاسو غواړئ چې مطمئن شئ چې عکس اخیستی که نه دی اخیستی هم تاسو دلته کولی شئ ورډ پروګرام کې پیسټ باندې کلیک وکئ هغه تصویر به تاسو ته راوړي. ګورئ هغه تصویر مونږ ته راوړي عکس یې اخیستی که نه دی اخیستی. نو که چیرې اوس تاسو غواړئ چې دغه ځای تاسو ته صرف پکار دی دونه نور نه دی پکار په همدې تصویر ډبل کلیک وکئ
ډبل کلیک هم چې وکړو دلته دا کرپټ کومه کرپټ په دې معنی دا لنډومه دا تصویر دا دې ځینې څه واخلې برویس ورته دونه ځای نه دی پکار زما دام نه دی پکار فقط دونه ځای مې پکار دی بس کرپټ باندې کلیک نور تصویر ختم کو نو پرنټ سکرین څه کار کوي دی یوزي تصویر اخلي که هغه ویډیو اوسي که انټرنیټي صفحه اوسي که کمپیوټر اوسي که پروګرام اوسي عکس یې اخلي و پینټ پروګرام کې هم کولی شي مثلا هغه تصویر پیسټ کړي هر پروګرام چې ته وغواړې هغه هلته پیسټ کولی شي یعنې پیسټ مطلب راوړل چې هغه ته راوړلی شي هلته نو دا د چی شي کارو دا د پرنټ سکرین بټن کارو بل مونږ سره سکرول لاک دی سکرول لاک څه کار کوي ګورئ زه ایکسل پروګرام خلاصوم دلته ما سره ایکسل پروګرام شته که چیرې تاسو په هغه بټن باندې کلیک کړی نه او د ایرو کیز په واسطه باندې تاسو په ایکسل پروګرام کې وغواړئ ښي چپ طرف ته لاړ شئ تللی شئ ګورئ زه ایرو کیز باندې رایټ ایرو کی ما کلیک کړ ښي طرف ته یو سل نه بل سل ته ځم ګورئ یو سل نه بل سل ته ځي که اپ ایرو کی کلیک کړم یو سل نه بل سل ته بره طرف ته ځي که ډاون ایرو کی کلیک کړم نو لاندې طرف ته سلونه چینج کیږي را چینج کیږي خو که چیرې تاسو په کیبورډ کې په دې باندې کلیک کړئ دغه بټن هم کلیک کړئ نو بیا څه کیږي نو سلونه نه چینج کیږي فقط سکرولینګ کیږي ګورئ زه راځم کیبورډ کې ما په همدغه بټن باندې کلیک وکړو سکرول لاک مې آن کړو اوس چې زه کله ایکسل پروګرام ته راشم په ځای د دې چې زما سلونه چینج شي ګوره رایټ ایرو کې مې کلیک سل نه چینج کیږي فقط سکرولینګ کیږي کم طرف ته صفحه زما ښي طرف ته ځي که چیرې بیا زه چپ طرف ته ایرو کی باندې کلیک وکړم نو تاسو وګورئ زما سیلین نه چینج کیږي که تاسو متوجه اوسئ که چیرې ډاون سکرولینګ وکړم لاندې سکرولینګ کیږي یعنی مطلب اوس سکرول بار څه کیږي حرکت کوي سیلونه حرکت نه کوي نو دا موږ سره د چې شي د سکرول لاک بټن وظیفه پاس او بریک هم په همدې شکل باندې دی پاس بریک کدی زیاتره وخت مثلا نو پروګرام کې مونږ کار کوو یو پروسه روانه وي که غواړئ چې هغه پروسه بنده کړئ په دې باندې کلیک وکړئ پاس کېږي یا یو څوک په کمپیوټر کې گیم کوي گیم پاس باندې کلیک کې گیم درېږي د مثال په توګه زه تاسو ته عملي کار کوم راځم دلته سیم ډي پروګرام خلاصوم سیم ډي پروګرام مې خلاص کړ دلته زه لیکم dir/s زه ورته یم دغه ډرایو کې چې څومره سیسټم فایلونه دي هغه ما ته وښیه انټر کلیک دا لګیا دي دا فایلونه ښیي زه ورته یم چې نه دا پاس کړه پاس باندې چې کلیک کړم ودرېده که نه بیا چې کلیک وکړم انټر باندې بېرته شروع شو بیا چې پاس باندې کلیک کړم ودرېږه زه دا مطالعه کوم دا فایل نه دی نه زه مخکې ځه ودرېږه دا بل فایل دا دی یو شی چې مطالعه کوې که نه چې تیز روان وي غواړې پاس کړې دې دپاره دا مونږ استعمالوو نو په همدې شکل باندې دا مونږ سره چې شو نیویګیشن بټن راځو د الف نه یا پورې د الفا کی خو یا الفابیټیکل کی خو تاسو ته معلومات شته اے بی سی لیکي اے بی سی ډي دا لیکي پکې صحیح شوه دې ته ضرورت نشته چې دا تشریح کوم دته دې ته بره راځو دا اوس وګورئ دې ځای نه شروع کوو دې کې دوه خبرې دي ګورئ زه کیبورډ خلاصوم همدې کمپیوټر کې خپل کمپیوټر کې کیبورډ مې خلاص کړو آن سکرین کیبورډ مې خلاص کړه دا ګورئ دا بټن که چیرې تاسو شفت نیولی نه په دې بټنو باندې کلیک کوئ دا یو نه صفر پورې نمبر درته راوړي ګورئ مثال په طور باندې زه دلته راغلم زه نمبر لیکم شفت مې نه دی نیولی 1 2 3 4 5 6 نمبر راوړي خو که چیرې زه شفت ورسره ونیسم بیا سمبول راوړي ګوره ایکسکلیمیشن مارک دې ته څه ویل کېږي ایکسکلیمیشن مارک دې ته څه ویل کېږي آټ سمبول دې ته څه ویل کېږي هاش ویل کېږي دې ته ډالر ساین ویل کېږي دې ته پرسنټیج ویل کېږي یا پرسنټیج سمبول نو چې که چیرې تاسو شفت نیولی د هغه په ځای باندې دا بره نمبر نه دي سمبولونه وبخښئ نمبر نه سمبولونه راوړي او که شفت خوشې کوي بیا تاسو ته نمبر راوړي درته صحیح شو یو کار خو دا دی اوس چې دې ته څه ویل کېږي دې ته څه ویل کېږي دا تاسو ته زه وایم صحیح ده بل دې ځای کې مونږ سره که تاسو متوجه سئ ټاپ بټن دی ټاپ څه کار کوي دا نومونه تاسو ته تشریح کوم چې دا اوس دا نوم څه کار کوي مثلا دا چې شی دی دا چې شی دا تشریح کوم خو اول په وظایف باندې خبرې کوم ټاپس کله چې تاسو یو جدول جوړوئ مثلا زه دلته راځم لیکم نوم صحیح شو بیا ټاپ غواړم فاصله ورکړم په ځای د دې چې سپیس استعمال کړم یو هر فاصله ورکړئ ټاپ کلیک کوم زیاته فاصله ورکړئ بیا لیکم فادر نیم صحیح شوه بیا ټاپ لیکم پوسټ وظیفه د کس مثلا لیکم اسلام فادر نیم چې دی مثلا لیکم سیف الدین د پوسټ چې دی مثلا آی ټي منیجر په دغه شکل تاسو ټاپ استعمالوئ ټاپ څه کار کوي فاصله ورکوي بل کپس لاک دی موږ سره کپس لاک که چیرې دا فعاله اوسي لیکل چې کوئ په غټو حروفو لیکل کېږي او چې غیر فعاله اوسي لیکل چې کوئ
په وړو حروفو لیکل کېږي. اوس وګورئ زما کیبورډ کې کپس لاک آن نه دی، زه لیکل کوم لیکم چې اسد په وړو حروفو لیکل کېږي. خو که چیرې زه کپس لاک آن کړم، اوس مې آن که ګورئ اسد لیکم په غټو حروفو لیکل کېږي. دا د دې کار دی. ورپسې مونږ سره د شفت بټن ده. شفت بټن چې دی په تنهایی هم بعضې وظایف ترسره کوي او د نورو بټنو سره په حیث د کومکي بټن هم کار کوي. اول دا چې کله تاسو شفت نیولی په ورډ پروګرام کې لیکل کوئ نو لیکل به په غټ حروفو کېږي لکه کپس لاک غوندې. ګورئ زه ورډ پروګرام خلاصوم، راغلم دلته مې انټر وکړه، ګورئ ما شفت باندې کلیک نه دی کړی. کله چې لیکل کوم ګورئ لیکل په وړو حروفو کېږي، متوجه یاستئ. خو که چیرې زه شفت ونیسم بیا لیکل کوم نو لیکل به په غټ حروفو کېږي. په همدې شکل باندې که چیرې تاسو شفت نیولی او دا د یو نه صفر پورې نمبر چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 دا نمبر استعمالوي، د نمبرو په ځای باندې به سمبول راځي موږ ته. ګورئ که چیرې ما شفت نه نیولی زه نمبر استعمالوم نو 1 2 3 راځي، صحیح ده. که چیرې ما شفت باندې کلیک کړی نو د نمبرو په ځای باندې به څه راځي؟ سمبول راځي. هغه نه وروسته بل بټن چې ده موږ سره کنټرول دی. کنټرول هم چې دی کومکي بټن ده. مثلا که چیرې زه غواړم یو فایل سیف کم، کنټرول اس کلیک کوم سیف راغی. که چیرې غواړم یو فایل اوپن کم کنټرول او کلیک کوم اوپن راځي. که چیرې وغواړم یو فایل پرنټ کم کنټرول پی کلیک کوم فایل ماته پرنټ کیږي. نو پوه شوئ. او که چیرې کنټرول شفت سره آرټ سره ونیسم شفت سره ونیسم نو ګورئ ماته څه کوي؟ ژبه بدلوي زما د کی هغه آلټ شفت دی زما په خیال باندې آلټ شفت دی هغه. نو کنټرول څه کار کوي؟ کومکي بټن نه چې د نورو بټنو سره لکه د شفت غوندې یو ځای کار کوي. او په همدې شکل باندې بل چې دی موږ سره چې شی دی دې ته چې دی وینډو بټن هم ویل کېږي او وینډو لوګ کی هم ویل کېږي. وینډو لوګ کی ولې ویل کېږي؟ ځکه د وینډو لوګو ده ورباندې. دا څه کار کوي؟ دا موږ ته سټارټ مینو راوړي. چې کلیک وکړئ سټارټ مینو خلاص کړه بیا کلیک وکړه سټارټ مینو بندوي درته. او په همدې شکل نورو پروګرامونو سره کومک هم کوي. مثلا کومکي بټن هم ده. که زه وغواړم چې رن خلاص کړم وینډو لوګ کی آر کلیک کوم ماته څه خلاصېږي؟ رن خلاصېږي. نو دا و د دې وظیفه. بل چې دی دغه نه لاندې بل موږ سره څه دی سپیس. خو تاسو ته معلومات څه کار کوي؟ فاصله ورکوي. آلټ څه کار کوي؟ کله چې تاسو یو پروګرام کې کار کوئ کله آلټ باندې کلیک کوئ مینوګانې تاسو ته فعاله کوي. ګوره زه اوس مثلا ماوس نه لرم، صحیح ده، یو پروګرام کې کار کوم غواړم دلته راشم چېرته د فایل مینو ته راشم نو ماوس را سره نشته نو ډېر په مشکل هغه ماته خلاصېږي. څه کار کوم؟ د کیبورډ نه استفاده کوم. آلټ کلیک کوم ماته ټولې مینوګانې فعاله کوي. ماته وایي کوم مینو ته ځې؟ زه ورته یم فایل مینو ته ځم، وایي اف باندې کلیک کړه اف مې کلیک کړ. اوس چېرته ځې؟ زه ورته یم چې ځمه ایکسپورټ ته ځمه ای باندې کلیک وکړه. نو آلټ دونه مهمه وظیفه ترسره کوي. صحیح شوه؟ شارټکټ کیانې څه کوي؟ فعاله کوي. په هر پروګرام کې آلټ چې کله تاسو کلیک وکړئ شارټکټ کی فعاله کوي. تاسو ته لنډه طریقه د یو پروګرام د استعمال ښیي. بل چې دی دغه نه لاندې بل موږ سره دې خو ته څه نشته دی. بل یو بله بټنه ده چې هغه دې ځای کې نشته. زه به د خپل کیبورډ کې وګورم که اوس یې تاسو ته وښیم. دا بټن دلته هم نشته ده. دا بټن وګورئ دا بل کیبورډ راوړم ته ودرېږئ صبر وکړئ. دې ځای کې هم نشته دې کې هم نشته. دغه بټنه ده دا ګورئ. دا چې دی رایټ کلیک بټن ده. که چیرې تاسو یو پروګرام کې غواړئ رایټ کلیک پراپرټیز راوړئ دا ګورئ دا چې دی رایټ کلیک پراپرټیز ده. که دا غواړئ تاسو راوړئ نو په دې بټن کلیک وکړئ رایټ کلیک پراپرټیز مونږ ته راوړي. څو ګورئ په هماغه بټن ما کلیک وکړو رایټ کلیک پراپرټیز یې ماته راوړله. نو دا دې لپاره استعمالیږي. بل چې دی د هغه نه وروسته موږ سره بل دې خو ته شفت خو مې ته ویلې انټر مې درته ویلې. باک سپیس څه کار کوي؟ لیکل پاکوي. ګورئ دا سایز مې کم کړو. که چیرې تاسو ځای سلیکټ کړی نه وي مثلا دلته زه کلیک مې کړی ځای مې نه دی سلیکټ کړی که نه نو کله چې زه باک سپیس کلیک کوم یو حرف څه کوي؟ ختموي. که چیرې تاسو ځای سلیکټ کړی مثلا دونه ځای مې سلیکټ کړی دی باک سپیس کلیک ټول ختموي درته ټوله ختم کړه درته. پوه شئ په خبر باندې. ډیلیټ خو مې تاسو ته وویل ډیلیټ څه کار کوي؟ لیکل هم ډیلیټ کوي فایل هم ډیلیټ کوي هر څه ویډیو اوسي آډیو اوسي پکچر ډیلیټ کوي. و شفت ډیلیټ چې دی بیا بیخي ریسایکل بین نه مباشر ته ختموي درته. بل دلته ګورئ بعضې دوستان وایي چې وبخئ زه دا لیکل کمومه دونه لیکل ما وکړو دا مې نور هم کم کړو. اوس تاسو ته ما مخکې هم تشریح وکړه چې یو خو نمبر دی که نه چې زه دا 1 2 3 4 هغه باندې کلیک کوم نمبر راځي. که چیرې تاسو ته د سمبولونه پکاري شفت باندې کلیک وکړئ سمبول درته راوړي. مثلا شفت باندې ولی
په دغه بټن کلیک وکړم ما ته څه کوي مثبت علامه راوړي دا منفي علامه راوړي دا قوس شروع راوړي دا قوس بند راوړي دا چې دی د ضرب علامه دا اند ساين راوړي په همدې شکل نور نو اوس راځو د دې بټنو نمونه تاسو ته ښیم چې دا بټنې نمونه یې شي دي د نمونو دپاره زه څه کوم راځم دلته ما سره یو پی ډي اف فایل دی دا اوس وګورئ دا پی ډي اف فایل دی دې کې د سمبولونو نمونه ټول ذکر شوي دي دا چې ګورئ دغه بټنه دا بټنه چپ طرف نه شروع کړې ده دا بټنه چې ګورئ دلته دوه سمبول دي یو دا دی یو دا سمبول دی دې سمبول ته ټایلډ ویل کېږي ما خپله ډېر کم حالت کې دا زه استعمالوم ټایلډ مثلا ورډ پروګرام کې کله کله ماته ضرورت شي که چېرې زه وغواړم چې مثلا داسې یو لاین راوړم دغه شفت نیسم 3 نه زیات دا لیکم انټر کلیک کوم ما ته هغسې لاین راوړي وګورئ یو لاین راوړي ډېر زیات نه استعمالوم زه خپله ما ډېر نه دی استعمال کړی په همدې شکل بل ما سره چې دی دا دی دې ته بیک کوټ یا بیک کوټیشن ویل کېږي دا ګورئ دا یو کامه غوندې چې دی پکې دا چې ګورئ دې ته ایکسکلیمیشن مارک ویل کېږي دا اوس وګورئ دا دې ته ایکسکلیمیشن مارک ویل کېږي صحیح ده مثلا ته یو څوک غواړي مثلا یو جمله هیجاني جمله اوسي نو بیا آخر کې موږ دا استعمالو ورته بل دا چې ګورئ دا دې ته ویل کېږي آرټ سمبول څه ویل کېږي آرټ سمبول دلته خپله هم تشریح کړی دی آرټ سمبول ګورئ اصلي نومونه ډېر زیات دي ایم پرسنټ هم ورته ویل کېږي او آرټ سمبول ورته ویل کېږي ګوره آرټ سمبول دلته لیکلی کامن نوم یې چې دی آرټ سمبول دی بل دا چې دی دې ته هاش ویل کېږي ګوره هاش هم ویل کېږي پاونډ هم ویل کېږي شارپ هم ویل کېږي پکې خو اصلي نوم یې چې دی هاش دی او دا چې ګورئ دې ته پاونډ سمبول ویل کېږي دا پاونډ سمبول دی دې کې شته که نشته نه پوهېږم دې کې نشته پاونډ سمبول دا زیاتره وخت تاسو چې ایکسل پروګرام کې کله لیکل کوئ هغه ځینې سمبولونه چې انزرټ کوئ هلته راځي پکې او هغه نه وروسته چې دا ایرو سمبول دی ایرو کرنسي نه ده دغه سمبول دی دې ته چې دی ډالر ساین ویل کېږي ډالر ساین او په همدې شکل دا نور ساینونه دا موږ ته په درد نه خوري نه کیبورډ کې شته دي دا چې ګورئ د پرسنټیج سمبول ویل کېږي دلته وګورئ پرسنټیج سمبول ویل کېږي او په همدې شکل دا چې ګورئ دې ته کیرټ سمبول ویل کېږي کیرټ او بل چې دی ورسره موږ سره دا چې ګورئ دې ته مختلف نومونه اخلي بعضې کسانو ته اسټریک ویل کېږي اسټریک ورته ویل کېږي بعضې ورته سټار ویل کېږي صحیح شو بعض ځایونو کې ملټیپلای څه ته ویل کېږي ضرب ته ویل کېږي که نه ملټیپلای سمبول ته ویل کېږي او دا چې ګورئ اوپن پرنتیسس دې ته ویل کېږي قوس شروع اوپن پرنتیسس دې ته ویل کېږي کلوزینګ پرنتیسس دلته راغلي ګورئ اوپن پرنتیسس او کلوزینګ پرنتیسس دې ته ویل کېږي دا چې ګورئ دا منفي علامه ده که چیرې تاسو شفټ ونیسئ انډرسکور راځي انډرسکور ایمیل کې موږ استعمالو وګورئ مثلا زه چاته خپل ایمیل چاته لیکم زه لیکم آی صاحبزاده انډرسکور وبخئ انډرسکور دغه دی وبخئ شفټ چې ونیسئ انډرسکور راځي دا لاندې لاین چې دې ته انډرسکور ویل کېږي او که چیرې د ستنا شفټ نه بغیر دا ونیسئ دې ته ډاش ویل کېږي ډاش صحیح شو یا سبټراکټ سمبول هم ورته ویل کېږي نو دلته دا یې تشریح کړي دا اوس وګورئ دا چې دی هایپن هم ورته ویل کېږي ډاش هم ورته ویل کېږي ماینس هم ورته ویل کېږي او سبټراکټ سمبول هم ورته ویل کېږي او دا چې دی انډرسکور مخکې مې ستاسو ته ویلي دې ته پلس ساین ویل کېږي دې ته ایکول ټو ساین ویل کېږي صحیح شوه نو ډېر زیات نور بټن شیان هم شته موږ سره خو تاسو ته چې استعمالیږي دغه استعمالیږي تر دې پورې دا شیان چې راغلي ګوره صحیح شوه دې ته باک سپیس ویل کېږي دغه لاین چې ګورئ دا لاین پاتې دی دا لاین څه شو دغه دی نوم دی دې ته پایپ سمبول ویل کېږي یا ورټیکل بار هم ورته ویل کېږي راځو د F1 F2 په بټنو باندې زر خبرې کوو چې وخت هم کم دی صحیح ده اسکیپ خو پوهېږئ تاسو غواړئ یو پروسه ختمه کړئ مثلا زه دلته راغلی یم ورډ پروګرام مې خلاص کړی دی دلته راغلی یم یو فایل سیف کوم د مثال په طور باندې سیف باندې مې کلیک وکړو یو فایل سیف کوم که غواړئ دا پروسه ختمه کړئ تاسو اسکیپ کلیک یا پروسه څه کوئ ختموي بیرته تاسو د ځینې ډایلاګ باکس نه وباسي یعنې یو پروسه کینسل کوي درته F1 چې دی دا په هر پروګرام کې په هر ځای کې په دې باندې چې کلیک تاسو ته هیلپ خلاصوي کومک
مثلا زه ورډ پروګرام کې F یو باندې کلیک کوم ماته کومک صفحه خلاصوي صحیح شوه دلته د دې ټولو سمبولونو هغه معناګانې ما د F1 نه F12 پورې په انټرنیټ کې سرچ کړي شته دلته هم سره F1 څه کار کوي دا موږ ته هیلپ خلاصوي کومک راوړي راته وګورئ ورډ پروګرام ما خلاص کړی که نه دلته ما F1 باندې کلیک وکړو F1 باندې چې تاسو کلیک وکړئ ګوره هیلپ راغی کومک راته راغی خلاص شو نو هر پروګرام کې F1 څه کار کوي هیلپ راوړي موږ ته بل F2 د F2 چې دی فایل رینیم کوي مثلا زه دلته راغلم ما سره دلته ډیسکټاپ کې فولډر د چیش په نامه باندې کیبورډ په نامه باندې غواړم دا رینیم کوم طریقه څنګه ده رائټ کلیک کوم دلته رینیم کلیک کوم که شارټکټ کې نه استفاده کوي په هر کونج کې چې اوس F2 څه کوي رینیم کوي ګوره هغه رینیم کو څه لیکي دغه په ځای باندې زه لیکم ورته ما ډیټا دا مې ولیکو ورته نو F2 څه کار کوي موږ ته هغه فایل موږ ته رینیم کوي بل دغه نه وروسته بل موږ سره چې دی F3 دی F3 مختلف کارونه ترسره کوي که چیرې تاسو په ورډ پروګرام کې یاستئ یا بل ځای کې یاستئ F3 باندې کلیک وکړئ دا تاسو څه کار کوي زیاتره وخت چې دی کوم شی چې تاسو اخري ځل ترسره کړي هماغه کوي لکه فایند کې وګورئ هماغه تکراروي زه دلته F3 باندې کلیک کوم اوس ګورئ بخښنه غواړم زه دلته راغلم یو شی مې فایند کړ کنټرول F باندې مې کلیک وکړو نو یو دقیقه دلته راغلم دې ځای کې فایند ته راغلم ګورئ اډوانس فایند کې ما ورته ویل ماته څه شی پیدا کړه زه ورته دې ځای کې ماته پیدا کړه هیلپ ویډیو پکار پیدا کړه ماته ویډیو ګورئ دا یې پیدا کوي که نه پیدا کوي ویډیو یې پیدا کړه که نه بره دلته راغلم دې ځای کې مې کلیک وکړم ماله ویډیو پیدا کوي دا ویډیو ده خو اوس که چیرې F3 کلیک کړم هغه آخري کمانډ څه کار کوي موږ ته تکراروي راته هماغه تکراروي راته دلته څه ګوره خپل یې لیکلی دی او که چیرې تاسو often open a search feature for many زیاتره پروګرامونو کې تاسو F3 کلیک کوئ ګوره لکه ورډ پروګرام هغه وینډو خلاصوم دلته دا خلاصوم دلته که چیرې زه F3 کلیک کوم دغه سرچ نه دی دا خلاصوي ماترې F3 مې کلیک وکړو هغه سرچ ته راغی که نه هغه وګورئ سرچ یې راته خلاص کړ دلته ولاړ یم F3 باندې کلیک کوم سرچ خلاصوي راته او بعضې نورو پروګرامونو کې F3 څه کار کوي آخري کار تکراروي تاسو کوم کار کړی هغه تکراروي درته او سره موږ سره بل چې دی F4 دی F4 خو تاسو ته معلومات شته په تنظیم کار کوي او نورو سره کومکیم دی که چیرې Alt F4 کلیک کوم پروګرام بندوي ګوره Alt F4 کلیک کوم کمپیوټر پروګرام بندوي که چیرې تاسو غواړئ کمپیوټر هم بیخي بند کوئ دلته ولاړ استئ Alt F4 کلیک کوئ تاسو ته وینډوز شټ ډاون بټن راوړي بعضې کسان وایي استاد کیبورډ نه زه غواړم کمپیوټر بند کړم Alt F4 کلیک کوئ دلته بیا څه وکړئ شټ ډاون اس کلیک کوئ شټ ډاون کېږي ستاسو کمپیوټر او په همدې شکل بیا نور کارونه هم ترسره کوي د مثال په طور څنګه نور کارونه دلته ګور لیکلي Alt F4 کې کلیک دا کار کوي نو په همدې شکل باندې که چیرې F5 تاسو کلیک کوئ F5 خو تاسو ته معلومات شته دی زیاتره براوزر مثلا دا یو براوزر دی ګورئ دلته زه راغلم ما یو انټرنیټي صفحه خلاص کړه د ګوګل مې خلاص کړ ګوګل صحیح کار نه کوي که چیرې تاسو غواړئ دا ریفرش شي F5 کلیک کوئ F5 څه کار کوي ریفرش کوي ګوره دلته ریفرش اوس ولاړ دی که نه F5 چې کلیک کوم بیا ریفرش کوي او په کمپیوټر کې که اوسئ کمپیوټر کې ستاسو کمپیوټر ریفرش کوي F5 څه کار کوي ستاسو کمپیوټر ریفرش کوي تازه کوي درته په همدې شکل موږ سره بل څه دی لږ درس پاتې د ورخلا کېږئ مخه بل چې دی موږ سره F6 بټنه ده F6 بټنه څه کار کوي که چیرې تاسو غواړئ ګوره زه دلته اوس دې ځای کې یم که نه زما کارسر دې ځای کې دی خو که غواړئ د ادرس بار ته راشي د دې مثلا ګورئ دلته ما ګوګل خلاص کړی که نه ګوګل مې خلاص کړی دلته ولاړ یم زه غواړم د دې په ځای باندې بل شی خلاص کړم غواړم دې ادرس بار ته راشم دې ځای ته راشم نو F6 باندې کلیک وکړئ ادرس بار راغی شي خلاصې زه ورته هم د دې په ځای باندې ازادي رادیو خلاصوم یو بل شي اډرس کې لیکئ که نه د دې دپاره موږ څه استعمالو F6 استعمالو نو زیاتره وخت یعنی تاسو چې شارټکټ کې زده اوسي ستاسو یو کار چې په لس دقیقو کېږي هغه په یو دقیقه کې ترسره کېږي بل موږ سره دی کیبورډ کې بل شی دی F4 دی F4 هم مختلف کارونه ترسره کوي که چیرې زه ورډ پروګرام کې اوسم ما لیکل کړي ته غواړې چې کمپیوټر دا چک کړي چې په کوم ځای کې خو به ما اشتباه کړي نه سپیلنګ چک کړي F7 کلیک سپیلنګ چک کوي ګوره ما ته وایي دا ګوډ تا غلط لیکلی دی دا اصلاح که دا داسې صحیح راځي دا غلط دی تا چې لیکلی نو هر ځای کې چې دی مختلف وظیفې ترسره کوي په همدې شکل باندې F8 دی F8 که چیرې تاسو کله کمپیوټر چلانوئ F8 کلیک کوئ ستاسو کمپیوټر سیف موډ کې خلاصوي بعضې وخت کې ستاسو کمپیوټر نه خلاصېږي وایي مشکل لري نو چې کله کمپیوټر تاسو چلانول هغه توره صفحه چې راځي هلته F8 کلیک کوئ سیف موډ کې بیا ستاسو کمپیوټر خلاصېږي نو F8 زیاتره وخت دې لپاره موږ استعمالو بل F9 دی F9 څه کار کوي یو ډاکومنټ کې ولاړ ورډ ډاکومنټ کې F9 کلیک ګورئ دلته ورډ پروګرام کې چې زه په F9 باندې کلیک کوم دا ریفرش کوي خو که چیرې دا پروګرام ما دلته ګوره کمپټیشیا ما خلاص کړی دې باندې زه کلیک وکړم F9 کلیک کوم زما دا ریکارډ بندوي
سټاپ کوي ګور پاس کوي دلته اوس ګوره اوس ریکارډ کوي بیا چې په دې کلیک کوم بیرته ریکارډ شروع شو نو F9 بټن چې مختلف ځایونو کې مختلف کارونه کوي F+ دی F+ باندې کلیک وکم دا پروګرام چلان کړی دی F+ چې ډایرکټ زما ریکارډ بندوي څه کار کوي زما ریکارډ بندوي نو زه نه کوم چې F+ باندې کلیک وکم چې کلیک مو ریکارډ زما بندوي نو په دې خاطر زه دا پرېږدم داسې بل چې موږ سره دغه نه لاندې F11 دی F11 څه کار کوي که غواړې دا اوس ګور دا ځای ما خلاص کړی که غواړې دا فل سکرین شي دا انټرنیټي صفحه F11 کلیک فل سکرین کې ماته کوي د یو شي تصویر اخلي غواړې دا نور شیانو سره رای نشي فل سکرین ریشن دی لپاره بیا F11 کلیک هغه څه کوي ختموي درته په همدې شکل موږ سره F12 دی هر پروګرام کې دا متفاوت ده که F12 کلیک ماته سیو از راوړي ګوره F12 مې کلیک سیو از درته راوستو نو دا موږ سره د کیبورډ بټنې او داغه تشریح که بیا هم تاسو کوم سوال درلودله کولی شي بل درس کې ما سره سوال شریک کړي او کوم دوستان چې زما ویډیو یوټیوب کې ګوري کوم سوال تاسو سره یې نظر یې کولی شي د ویډیو لاندې خپل نظر ما سره شریک کړئ